عزتمند مونږ او تاسو د یو نیکاو د واده په تقریب کې راجمع شوي څنګه چې مونږ عبادت ته نو داسې نکاح هم عبادت ته نو د مونږ د پاره په شریعت کې طریقه شته نو د نکاح د پاره په شریعت کې طریقه شته مونږ چې مونږ کو عالم نه تپوس کو حج لزو عالم نه تپوس کو زکات ورکو عالم نه تپوس کو حج جهاد لزو د عالم نه تپوس کو نو داسې چې نکاح کو نو بد علماء نه تپوس کو نکاح دا عبادت ته او نکاح دسی عبادت ته چې یو څو څیزه داسې دي چې پاغې کې 1,30,000 انبیا شریک دي بعضی سنت د یو پیغمبر سنت او بعضی دسی چې د هر پیغمبر سنتي نو نکاح دا د 1,30,000 کم و بیش انبیاء کرام سنت ته نو چې یو کار 1,30,000 انبیاء کړي داغه د پاره بشریت کی طریقه نه هغه به عبادت نه داغه د پاره بشریت کی څه طریقه نه وي مونږ ذهن کې دا دی چې مونږ عبادت ته خو نکاح عبادت نه دی نکاح یو رواج دی او خپل یو مرزي ده خپل یو خوشحالي مناول دی او زما خوخه ده دې کې ز آزاد ام که هر سکم نا دې کې کدي ځان آزاد کو نورستو به نقصانات وویني او چې نکاح کې دې ځان د شریعت پابند کو رستو به برکات وویني نو نکاح عبادت ته نکاح بسنګ عبادت نه د ټولو نړومبه په عرش باندې کم عمل شوه دی په عرش باندې د ټولو نړومبه د کائنات نمخ کې د آدم علیه السلام نکاح شوی ده خان رومبه په عرش د آدم علیه السلام نکاح شوی آدم علیه السلام جنت کې و خو خپو رب العالمین وی ولی خفای وی ملګری بنشتا بیبی دا د ژوند ملګری دی دا د سفر ملګری دی وی ملګری بنشتا رب العالمین په پرکاری شان راوستل او چې آدم علیه السلام بیدار شو نو الله د ضلع ایسر نبی بی هوا پیدا کړ آدم علیه السلام چې بیبي هوا ولید نو خوشاله شو د ژوند ملګری ولید نو دې کې یو څو مسلې حل شول آدم علیه السلام الله د خور نه پیدا ک او بیبي هوای د آدم علیه السلام نه پیدا کړه او بل د ضلع ایسر نه پیدا کړه د پختای نه پیدا کړه نو یو مسله دار وته سوک تاسو کې چې یاره د خزي مینا خاون سره ډیری کده خاون مینا خزي سره ډیری تاسو دا مسله معلومه ده خاون مینا ډیری کده خزي مینا ډیری د چا مینا سیوا ده علماءنا علاوه عوام توام د خاون مینا سیوای کده خزي د خزي خان څخه دا قاعده ده علماءنا تاسو کوي سوک چې د کوم سیز نه پیدای د اغي سره به مینه ستا مور د ته پیدای کنا دی کلی کې ستا د مور نه خولي خزي شته کنا شتا ستا د مور نه بین نسب موچتی حسنداري بمي خو ستا مور پشان خوګه په دې ټول کلی کې تا ته نشته ځکه دا ستا اصل دی وای کتوره د خو زما مور د حضرت نه پیدا یم نو دته ولې دا مور خوګه ده دی کلی کې د دې په عمر څومره سنا نه دي ځکه دا د اصل نه دی د دې نه پیدا دی دا قاعده ده چې څوک د سسیز نه پیدا د اغي سره مینه نو دا آدم علیہ السلام اصل خور شولا آدم علیہ السلام الله د خور نه پیدا کو او بیبي هوای د آدم علیہ السلام نه پیدا کړه نو د نارینا اصل خور شولا او د زنانه اصل څه شو نارینا نو خاون به په پټو مې نه او خزه به په خاون مې نه ښا دغه دا کنه خزه تر جیدات تاسو کا پته ورتم دی چې تاسو څومره پټی دي او خاون نه تاسو وکم مانزله بجومات ته نشیتلې وی تیارا ده خود پولی د پټی د پولی تاسو یو کا بده سیده کوي چې چلته ځوان نو سړی اصل خوره ده نو دی په پټو مې دي او د خزه اصل ناری نه دی نو خزبه په خاون مې د خزه په جیدات کې دومره کارو نه ښه بل دا خزه چې پیدا شو نو دا د چپی پختای نه پیدا شو پختای لیدلې کله انسانانو هم نه لیدلې نو سارو غم لیدلې کنه ساروی خلال کړی دي کنه پختای لیدلې دي پختای نه غي کګي دا سي پختای کنه پختای چانی غکړې د تاسو په کلی کې نه پختای کو نه غي نو دا ماتيږي ښا نو نبی علیہ السلام فرمای دا خزي د پختای نه پیدا دي پختای کګي نو پختای ک نه غي نو ماتيږي
نو خزه کو بالکل سیده کوي نو ما تبای کی خو سیده بای نکی ها نو خزه بلګړي راکګي او نفبته علی خ بیخی نه سیده کی ک بیخی سیده کوي نو زنوام د دواړو جهاد نو سردار فرمای ما تبای کی نو د خزه ماته دل پیجنې پختای خو پمند وشي او د خزه ماته دل امام الانبیاء فرمای الطلاق و طلاق کم بالکل سیده کوي نو سیده باینه کې خود طلاق بوله ورکی نو بیخی نه سیده کیږي ښا نو لګ ډیر کوګواله به پکې او نه ببته علی خو بالکل به سیده کوي نه ښا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بالکل نه سیده کړي نو ښا شیطان چې بار روانو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې په پلار را روانو شیطان بلار پر خود وی عمر را روان او د سړي د خپل خزه سره مسله رااله وې زما چې امیر المؤمنین له شکایت وسو چراغ ورکه ودرې دو نو کور د امیر المؤمنین د خپل بیبي سره مسله سٹارټ او د چې خبره ووري دي نو امیر المؤمنین باندې خزه دي سي لگا زور اور لګیا ډېر کې وی مسله به حل نشوله بس ما خو ما نه بده مسله حل نو امیر المؤمنین چې وروت دته وسدي وی حضرت بس مسله به راوړې وخو واپس وی نوایا وی نه چې بس نه حل کی وی ولی وی ما ته چې کومه مسله دا غته تم وکنه ما د بیبی نه مسله راوړې نه خو دلته سٹارټ وا امیر المؤمنین ورته وی ودرېګا ما نه تاسو وکړه زولې دې خزه ته صبر کو دا خزه چې په ما ته زور اور اخکارش ولا صبر ولې کو ما ته وګ دوي دا خزه سمو د جهنم په منځ کې پرده ده که حلال بیبی چاونه کړه نو دې بزینا کوي نو جهنم ته بزي نو دې حلال بیبی په وجه مونږ د جهنم نه بچ یو دا دویم چې وېزه د کور اوسم دا سما د کور حفاظت کوي ما کور کې چوکیدار ته ضرورت نشته دوا وی آو وی چې اوسما نو زما ټولې کپڑے انځي زما دوبي ته ضرورت نشته دوا زما د بچو تربیت کوي درې مال د کور چوکیداری کوي سلور مالا خدمت کوي زما کپڑے انځي نو دا دومره خدمتونه مالا کوي نو زه دې حقونو ته ګورم نو زه کدي خزه ته صبر کوم نو هغه کس ورته وای دا کارونه خو زما خزم کوي نو چې ته خزه ته صبر کوي نو زه به ورته کوم کنه ها ٹھیک ده کنه نو دا د ذل ایسر نه پیدا ده بیخی نه سیده کیږي لګ ډیر کوګواله په پکی خود دواړو جهاد نو سردار فرمایي الدنیا كلها متاع دنیا ټول د ژوند سامان دی ښا اس پورې مړ مکله کوي پټي پورې مکله کوي गाड़ी پورې مکله کوي بنگلو پورې مکله کوي الدنیا كلها متاع دا ټول سامان دی خو په ټول دنیا کې بهترین سامان پیژنئ دا خطا دی چې وی गाड़ी دی دا خطا دی چې وی بنگلا دا خطا دی چې جیداد دی دا خطا دی چې مارکیټونه دي نه د دواړو جهانو سردار فرمای الدنیا كلها متاع دنیا ټول سامان دی او بهترین سامان د ژوند د دنیا المرأة الصالحة اغنی کبھی بھی د چې پچانی کبھی بھی د دنیا بهترین سامان اومن چې د نیک بیبي اومندلا المرأة الصالحة چې کله د نیک بیبي ملو شي باز د دنیا بهترین سامان اومن गाड़ी دی نه کور دی خپل نه اجرت دی نه کچا کور دی ټایل دی نه خو المرأة الصالحة چې هغه کې یو نیک بیبي ناستوي دا د دنیا بهترین سامان چې دی هغه نیک بیبي ده خو چې بیبي خو نه کوي کنه چې بیبي خو نه کوي دسی بیبی پکار دا صحابی دے سحر د کور مزدوری لوتو بچی بیمار چې مزدوری د ورځې وکړه ما خام کور تراغه نو بچی وفات شوی دی المرأة الصالحة دی توي نیک بیبی دی توي خاون چراغه نو بچی وفات خاون تپوس کی سما بچی صحال باندې دی ویغه ته آرام راغلی دی مطلب دا د دنیا د تکلیف نه په آرام شوی دی د مقصد دو چې بچي مې الله روح کړي آرام ورته را بیبي حل نوای که حل وامنو شپکه کفن د پد نکی نو په ما د شپه بد اوزي خو چې په خاون مې بد اوزي ال نوای خاون کې ناس ډوډۍ یو خوړل ډوډۍ نه فارغ شو کتابونو لیکلي دي هغه صحابي د خپل خواهش مطابق شپه تیر کړل پته ورته شته نه چې بچي مې وفات او بیبی د لباس نم پته نه لګي د طبيعت نم پته نه لګي نو اوس کدر ته الونه وینه حالات په دې سي جوړ کړی چې تب پوښي چې سشتا که په خله نه وای نو حالات ډیر بد وي نو حالاتم ټیک دي طبيعتم ټیک دي لباسم ټیک دي خبرم ټیک دي نو خاون پونش نو عمر روټي خوړله امید خواهش مطابق شپته راکړه
چې سبا شو نو دې صحابي ته وی ډیر په طریقه اوږد حدیث شته دی روایت څوک چاله امانت ورکی بیا دا کس راولګي امانت ته نه غواړي نو چې دې په امانت کې لکی کې نه خبر کوي وینا وی دې یو امانت الله را کړو هغه ماشوم بچی دی الله رست زما بچی وفات او خپل کمره کې ستاد بچی لاش پروت دی د ماشوم بچی ها زما بچی وفات او ما ډوډۍ خوړه او زما بچی وفات او ما د خواهش مطابق شپه تیروله دې کور کې ما روټۍ خوړه او خپل زما د معصوم بچی لاش پروت ما د خواهش مطابق شپه تیروله زما د معصوم بچی لاش پروت دی بیبي څومره صبر کړي صحابي د اقا زین روان لار د امام الانبیاء خواته ورغی نبی علیہ السلام ته وای الله حبیبا بیگمی بیبی د صبر قدم اوچت کړي څنګه بچی می کور کې مړ و ما روټۍ خوړلې ده ما د خواهش مطابق شپه تیر کړي امام الانبیاء وی دعا ولو کې اخو قیمتي لاس چې نبی علیہ السلام دعا وکړه وی یا الله دې بیگانه شپه کې دی له برکت ورواچي خدای لا بیگانه شپه کې ولا برکت ورکړي ا د پیغمبر دعا وا د اخ شپې نور له الله یو بچي ورک او د بچي چې پیدا شو نو امام الانبیاء لرا وس نبی علیہ السلام ولا تحديق وکو خپل جوټه خوب سيسي ورک او نو می ورلکی خود وی د نوم بی عبد الله احب الاسماء الى الله پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه دودي عبد الله او عبد الرحمن د دې نغور نمونه نشته پټول دنیا کې الله تخوخ نمونه عبد الله او عبد الرحمن امام الانبیاء ولا نوم کې خو دو عبد الله او دعای ولا وکړه وې دی بوزو صحابي وای دا هغه شپې د بیبي د صبر برکتو چې دقه عبد الله می اولید دا کم چې دقه شپې نه پیدا شوی د دې عبد الله می نخ بچی اولیدل نخ او نخ واړو بچوي قران ویلو ما په خپل سترګو اولیدل دا د دغه بیبي د شپې د یوې شپې د صبر برکت د زغم برکت وو دې ته المرأه الصالحه وای چې کله ورته خاون وګوري نو دا به خوشاله شي دا د نیکی خزي صفت ده چې خاون وګوري دې به خوشاله شي د د بستړي ختم شي د د تکاوت ختم شي بس د په مخ باندې به خوشحالي راشي دا د نیکی خزي صفت ده دا د نیکی خزي صفت زنانه وزن کې دا معمول پیدا کې خاون کور ترانه نه وزي سلام وکا خاون لاس کول کا خاون نه پیزار والا خاون کټ کې کې نو او بو ورکا چي ورکا دمش بیا دغه نه پس د کور خبره کا دغه نه پس د کور خبره کا د خاون رضا والا خزل مطلوب د خاون رضا ده د دوړو جهانو سردار فرمای چې کوم خزه وفات شوله او دې ځان سره یو سرټیفیکیټ وو زنانو دو سرټیفیکیټ وو سې چې اخرت لزای دوا پلندو یو فرض منس چې چری فرض من مپری ده بس هیڅ صورت که خاون دې که بچی دی او که میلمه دی او که شپه ده او که ورځ ده زنانو په فرض منس چا سرم سمجوته مکوي بس چې د فرض من تیم شو الله اکبر خاون پاتی بچی پاتی میلمه پاتی ارز پاتی الله اکبر د الله د طرف نه اعلان وش زنانو دی اذان ته غوږ دی نارینو دا اذان اوري دا اذان چې شروع شي وی الله اکبر لږ سوچ کوا وای دا د الله د طرف نه یو منادي ماته आवाज کو دا आवाज د الله د طرف نه دی دا اعلان زما د رب د طرف نه دی دا اعلان چراغه دا د بادشاہانو بادشاہ اعلان کو چې الله اکبر بس هر څه ځای پرې دی او پر ازمونځ لورځي امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه چې وفات شو یو سړی خوب کې ولیدو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یو علیشان محل کې دی خولي ځای کې ناس دی او ورسره یو گاونډي وو گاونډي انګر وو هغه ورسره التناس دی دا محدث وای امام احمد بن حنبل خو ولی د قرآن په مسله باندې امتحان ورکړو وجودي تار وړې دي چې کله جنازه پروت 13 شولا نو شل زره غیر مسلم او ایمان راوړو امام احمد بن حنبل خو دې سره هغه امام المسلمین وو خو چې دا گاونډي سره عمل وو چې د امام احمد بن حنبل سره یو ځای گاونډي ته ګوراو د امام احمد بن حنبل سره یو ځای مقام ته حیرانم چې د بس عمل وو کور تو قرار تپوس بیبي توای ستا خاون چې مړ دی د څه عمل درته معلوم دی تی په عمل سکے بس وې د یو عمل وو
چې هغه عمل هغه گاونډي امی سره د امام المسلمین سره یو ځای کړی دی نو پته نه لګي بیبي ورته وی او ما ته یو عمل معلوم هغه عمل داو چې کله به سټک دسی اونیو دسی به سټک شاته واړو او دې کې به اذان شو چې الله اکبر الله اکبر سټک به شاته اړولیو بیا به سټک مخه ته نه راړو د الله د طرف نه आवाज سټک په اق ځای پر خود او منزله براوان وتق یو عمل ما ته یاد دی وی اق عمل هغه د امام المسلمین سره ملګری کړی دی یو ځای کړی دی نبی بیانو لومبه سرټیفیکیټ په آخرت کې د مانصدر لکاتش قیامت کې چې زنانه ودرېږي لومبه تپوس پتی کېږي عن صلاتها د فرض زنانو نه په میلمنو خلاصي دي شي نه د خاون په خدمت خلاصي دي اس عذر دي نه دی قبول عن صلاتها الله به وي د فرض منستپوس پکو د خاون د حق نه به مخکې کو د بچو د حق نه به مخکې کو عن صلاتها نو زمونږ د زنانو اکثر منځونه بیرټې مدي ښا کین نو چې کینو بیرټې مدي تپوس دی وکړه زینن چې کور ته ورشه کنه بیبیانو نه تپوس کوي د سحر منځ ادا د سټه ما پوری کیږي زه هسه تپوس دی ادا منځ سحر د سټه ما پوری کیږي او ای قضا سټم کیږي قضا ټیم کې به ولاړی او کی به ادا پته ورته نه زنانو په دې نه شیخ خلاصې دي چې ما ته پته نه خاون می چرسی دي نه هیڅ عذر نه دی قبول میدان محشر کې بډوم به تپوس د زنانه نه چکیږي عن صلاتها د فرض منځ پکې رومبه خزنانو فرض منځ به د خاون د حق نه مخکې که خاون خپشو وای خپشا ستا حق رستو دی او فرض منځ مخکې مانه بلړم به د فرض منځ تپوس چې فرض منځ حکم ستا حق په ادا کو کته وای چې حق می مخکې کنه مخکې کو مانه بډوم به تپوس د فرض منځ کې پرې کې به خاوندانو خبرې نه بنې ښا او چې کله د فرض من زنانه فارغ شي نو یو بل لړ تپوس دی بس زنانه نه نسبت تپوس دی په زنانه خو اکثر حج فرض نه زکات بھی نه نفقه بھی نه نو حرام او حلال پکې نه او جنگونه جګړې ناراضي عدالت ناراضي پوله پټې ناراضي خو فرض من چې فارغ شي دویم تپوس په زنانه نه کیږي عن بعلها د خاون بارکی صبر کوا فرض من نوش ولا فارغ شولا عن بعلها وس د خاون د حق تپوس کو فرض منز دیو بیا د خاون د حق تپوس دی ښا نو زنانو اول فرض منز ادا کوي بیا د خاون د حق ادا کوي د خاون حق وا د تهجد نه مخکی ښا د ذکر او اذکار نه مخکی د نفلی رجوع نه مخکی ما توي خاون می منز عادی نه دی نه ولی ز تهجد لپاس ماغه ما توي مال وبروړه زور تام چې ته تهجد لپاسې دلې خاون درته وای مال چاپی وکا راشه او خاون له چاپی شروع کا د دې تهجد نه مخ کې د خاون د حق تپوس کیږي داتې مخ کې د دې خاون رضا والا د دوړو جهاد نو سردار فرمای ايما امراه ماتت وزوجها عنها راز دخلت الجنه نبی علیہ السلام فرمای کما خزه چې مړ شولا او رستو خبرې کې دي چې وزوجها عنها راز خاون تی رضاو خزه مړ شولا رستو پس د خاون د رضا خبرې کې دي نبی علیہ السلام فرمای دخلت الجنه دا خزه جنت ته لاړه چې د خاون د رضا سرټیفیکیټ یو بیبیانو د خاون د رضا سرټیفیکیټ ځان سره سمبال دا رضا وړي فرض منځ به وړي او د خاون رضا به وړي بس لډو حاصل زنانه ودیدلا نو موري ورته نصیحت کو ډیر خولې نصیحت ورته وک خزه د خپل لور ته وي د خاون به د دریو خبرو خیال ساتي د سترګو خیال به ساتي د غوګونو خیال به ساتي او د پوزي خیال به ساتي څومره لنډي خبرې دي نه دا کمور لور ته وکي خو قصه ختمه ده خام د خاون د سترګو به خیال ساتي د خاون د غوګونو به خیال ساتي او د خاون د پوزي به خیال ساتي وی څنګه به د سترګو خیال ساتم وی هر ټیم به ډولای ګرځي خولي صفا کپڑے باوندې ښا چې خاون درته دې سګوري او تا ډولای کپڑے وستي ښا دا د شریعت مسله ده خاون خزي ته وی ځان سنبال کو خزوي ځان نه سنبالو شریعت دې خاون ته د خزي د والو اجازه ورکړي ښا کله دې ټیم کې دا خزه او ډبول نو ټیک ده ښا او بالکل ټیک ده خو شرط پدای
چې هغه ډولې کول هغه ځان سنبالول چې هغه د شریعت مطابقي ښه کدی ورته وی چې لوپټه لره ځان سنبال که خو لوپټه بنه پسره نه دا د شریعت مخالف دی ما ته لګو وګړي غنو دا د شریعت مخالف دی ښه بعضی سړی وای دا خو ما خزه ده نه بعضی فعلونه قبیح دي ګډا نه ده ګډا په شریعت کې حرام ده که خزه خاوند ته کې او که غیر محرم ته خدا نفس ګډا ټیک نه ده نو دسی مطالبه وتا سونه کوي چې هغه د شریعت مخالفي وای د شریعت پرو کې دنه نزان ډولې کړي او دې ځان نه سنبالو نو وې ټبا واخه شریعت اجازه په سو خبرو خزواله شي پته درته شتا په کومو خبرو خزواله تاسو چې له مالګه په سالن کې کوم کې نور باندې کوي ته کتابونو ګوره په دې ته خزواله شي خبره نه کپڑے نه سری کړي را باندې کی په دې ته خزواله شي مولا محمود رحمت الله علیه پیجنه مولا محمود ولی نه پیجنه یو محمود الحسن او یو مولا محمود خو په دارالعلوم دیوبند نه جوړ شو د انار دونه لاندې کین اصل د استاد نومو مولا محمود او د شاګرد نومو محمود الحسن رستو دین الله شیخ الهند جوړ کو دا محمود الحسن خو نو یو استاد او یو شاګرد نو مولا محمود استاد د دیوبند باندې خو د انار دونه لاندې کین استو درس شروع اقا مولا محمود یو کس خوب کلی دلیو کتابونو کلی کلی دی کسوی ماتی نه تپوسو کو چې حضرت الله وبخلی وی چې آو مې پسې وبخلی وی چې په دسی رکوټي عملی وبخلم چې زما یقین ناغس ما تپوس کوم خوب کې حضرت سو وی ماته وی چې ورځ بی په سالن کې مالګه سیوا مالګه پکې نه وا ما اراده وکړه چې دی خدا مالګه پرېخي دي ته سو وامه بیا به وی چې زه بندم زمانه د ورځې څومره کارونه یریږي نو دم د خدای یو بنده دی نن د دې نه ییر شي بس غلې پاتې شوم هغه ډوډۍ به وخوړه او بې مال کې ډوډۍ مې وخوړله الله راته وی په حق کې دی په خمه چې بې مال کې ډوډۍ دی خوړلې او زما یو بنده ته دې صبر کړو زه ډېر غیرتي ذاتي ما ها نو ته چې بیبي مالګه پرې دي نو ته پر آباد نه کې خزه به ته په مالګه وای تا نه ییر نه کیږي تا نه چرته ییر نه دی راغلی نو پدې به بیبي نه ډبای ښا د بیبي د ډبولو یو درې زيونه دي ښا تور توي ځان سنبال کاغذان نه سنبالي نو وخلې خو ګوره وال بسنګ وال کې پته درته شتا صاحب د جلالین لیکلي دی وای ګوره ښا چې وینه ونه ټکیږي ګوره اډو کې کریک نشي ګوره کوینه وټکې دا اډو کې کریک شنو بیا هم ذمہواری دي زوال ونه کوي په پستا کې ښا ټیک ده کنه چې وینم توريږي او اډو کې د کریک کېږي وال بدي سوال کوي ګوره ښا د ته چې برابر دي کې او د الله سلامات هغه د الله غاړي ته نیولې کنه د الله سي غاړي ته ورچولې د الله سي مات کړی ته د شریعت د دې اجازه درکړې دي یو تل را روانه ده ونضع الموازين القسط ليوم القيامه الله بدا انصاف کوي الله وی تل د انصاف په لګو انصاف په د خزه او د خاون ترمنځ کو دا خزه برو وړم او خاون به راشي خزه به وی مال لاس مات کړو زبوان جرمې سکړو دی بوای زما خبره نه ومنلی نو الله به ملائکه ته وی وتلې د خزه دا جرم وتلې او بل طرف ته سره د لاس ماتې د کېده کم په سیوا شو ملائکه بوای جرمې کمو او د لاس ماتې د خصي او دومره غټ جرم خو نو الله به وی والي د دې خاون انتقام دی بي بدخه ته سوي چې دا زما خو خدا سکون نه بکوما کله ولا لاس ماتې کله ولا خپې ماتې کله ولا سترګې دې سي تر رسولي کله سترګې پټي شوي دسی والته کوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای حدیث قدسی دی رب العالمین وای د قیامت په ورځ با د خزه حساب د خاون نه الله وی ز پخپل علی پخپل نو کو الله له حساب ورکولې شی بیا خټی چې الله له حساب ورکولې شي د خزه حساب با الله پخپل د خاون نه سدي خیال له جی سیو سدي خیال له تبلیغی سیو سدي خیال له مولی سیو چې تلی تلی مخامخ چې د بیبي سره څومره ژوند استلیو چې وای چې 50 سال خلکو سره تیل نشي د چا 50 کاله د چا دی معاملې کې ډیر یریږي ګوره مونږ وایو نه چې د بیبي متعلق هم چرته تپوس کیږي او د تسوای د دې حساب به الله پخپل علی په میدان محشر کې تپوس وشي څومره ژوند تیر کړو 50 سال د بیبي سره تیر کړو او تلې ولا دا 50 سال ولا تلی تو تلې حاجی سیبو تبلیغی سیبو امیر سیبو مولی سیبو ته خو په بار لویس برګي خو چې دا 50 سال د تلې ته مخامخ کی او په تله کې وزن راوخیږي چې بیبي وایي چې په 50 کال کې د ماته په خله چرته خوګه خبره نه وکړي ماته حساب واله ماته حساب
سبکو لومبه براله دا تنی پتله کې باول داګ دی ښا پدې کې ډیر شی خوېږي ښا واو ډیر شی دا ډیر سپرګان به پکې پوری پراته ښا دا په بار سپرګان دی ښا د سپرګي د تن د سپرګي پکار دا د بار سپرګي باندې کار نه کیږي نبی علیہ السلام صحابه ته تقریر کوما ته ګوره صحابه ته وی پتا سو کې غوړه زم تاسو ته پتا سو کې غوړه سوک دی نبی علیہ السلام صحابه ته وی خياركم صحابه ووري پتاسو کې غورا هغه کس ته چې هغه د خپلې بیبي سره خي هغه پتاسو ټولو کې غورا دی او یې پتاسو ټولو کې غورا ما زګه چې پتاسو ټولو کې د بیبيانو سره زخه یم نبی علیہ السلام فرمایي ښا تاسو موږ په سره واګیو مړه موږ سو چې راځه موږ انډیا سره جنگیدلو وینځم چې راوستي دي او نا آزاد خزانه ده دی پلار نشتا د دې مور نشتا خاون خزه وخلا چې لاس اوچت کو چې گزارې را پرې خود نو لاس ونیو خزه ورته وو را پرې د ګوزا وینه نه را پرې ده وی را پرې ده وینه را پرې ده وی ولې وی زما یو لور واده شوی ده ماته اخر یاد شول چې کپاغي خاون لاس اوچت کینو زما برداشت کوم د دم د چالور د تولې د لاس را پرې سالور بل کور کې نه واده تولې د لاس په دی اوچتې د دې لاس په الله تپوس کې ښا نو خزواله شي خودي سوال بنه کې دا تاسو چې کوموال کوي ښا کوال دي دسي کړي نو معاملې وسره دلته کلیر کوو غوړې ښا ټیک ده کنه دلته معاملې کلیر کوو غوړې بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها نبی علیہ السلام دواړه روانو وی منډ نه وو وی ولینا چې دواړو منډ کړه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها ته منډ وګټه وی سمو د پس چې بیا منډ کړه نو امام الانبیاء را نه منډ کې مخکش چې مخکې شمانه بیبي عائشہ رضی الله تعالی عنها وی زلګه خپه غونته شو نبی علیہ السلام وی خدا دا غي بدلش وکنه ټول خپه کیږي او یو ځل تا ګټلې و یو ځل ما وګټل بس عدل په بدل شکنه لیکن د خپګات سړي دومره بد بیبي د رضا خیال ساتي ښا نه کسدي سوال ټکول دي کړي سلاس خپل علماء کړي کنا نو واستنه معاملې وسره کلیر کا و یو طلب را پس الله را لګي بخلې دی یما بخیمی او به می بخی ورې هغه تل کې برانه صحیح صاحب د دې را روي نه دی ښا نو د شریعت اجازه تعالی د والو درکې خو ګوره داغ بنه جوړي وینه چې تور نشي اډو کې کریک نشي دي سوال وکي ښا مطلب مړه سي يرول وکي نه ٹھیک نه اشرف علي تنویر رحمت الله علیه تقریر کو ښا او خو اکابری ښا زیبا زبلار شمدا یو کدا ټول تقریر د ریر شي دا یو خبره و یاد ښا ان شاء دا بده یری دا ما یو کړي وکیل خان دا ټلیفون کې مولوی سیو مونږ خو پرش کو ټکم پرې خېره ته بیا کلی ترانه نه ښا دا بدرته یاد اشرف علي تنویر رحمت الله علیه تقریر کوم تقریر چې منست اورسو یو لطیفه وکړه دینه پته ولګی چې زمام تقریر له اوس منست ورسید ښا د اشرف علي تنویر رحمت الله علیه تقریر کوم خلق ته وی د تقریر په منځ کې یو مار وی یو پیر سي ته وی چې بیت را توکا لاس نیو در نکوم وی پیر سي ورته چې ما نه خو بیت مکو وی چې ولي وی چې مړه ته ما نه بیت مو کې بیا خلقوم چې بار ټکونه ورکه خلق وای چې دا څنګه مار ٹھیک ده نو ما نه بیت مکو هغه ورته یاره حضرت بیت را توکا خلق بني چې ما خیر دی ځه بیت ته واغس مار چلار نو مار خو بیت کړه خو زبرګ مارو کنه نو خلق یې نه چې نو ماشومان چې مارولي دا ټکوټه کې نه ورکو نو ماشومان ورغس کله به یو بل را پرې خو دا کله به دیوال را چې چل کول نه دا مار د سر نه پټ وختو چې پیر سیب لاره وظیفه تازه کول پیر سیب ورته چې دا زره چل شوی چې تا راته چې ټک مور کو جو ته حال تراله پیر سے ورته تا ته ما د ټک ویلو وتا سره پرشم پرې خېره نو پرش بری کو ټک بده نه ورکو دا اشرف علي تنویر رحمت الله علیه بیبیانو ل ټک مو ورکوي پرش ته کوي ښا اسره دړه دباو کوي دې سره ټک مو ورکوي کټک ورکوي بیا ډوکې کریکيږي کنه بیا وینه توريږي کنه اسره پرش کوي اکدا پرشم نه کوي کنه نو بیا به توي چې بورقا غوي چې پړونه ته به وي پړونه به وي لوپټا ته به وي لوپټا غوي وي سرتور نو پرش پکوي ښا وا پرش پکوي نو خیر د والو اجازه شریعت ورکی خو په حدود کې دننه خزه ته توای ځان د شریعت مطابق سنبال کا دا ځان نه سنبالي دا خزوالش دویم ته دی توای فرض منځ کو دا نه کیته وخلش دریم دا ساده اجازت نه بغیر د کور اوزی ته والے شيخه په دې درو خبرو خزواله شيخه صحابي راغه عمر قربان د صحابهونه وی الله حبيبه وی د بیبي حق را توخیت
د خزي څه حق دی د خزي حق آسان دی ښا نبی علیہ السلام ورته وی چې څه په خپل خوري هغه په خزه خوري ښا نو دي سینا چې تبار په یو ټل کې ډوډۍ خوري کله په شیراز کې او کله په بل کې کله په بل کې او خزي په کور په ساګ وړ ډک کې ښا نو د دې د بیبي حق ضایع کوخه چې څه په خپل خوري هغه په بیبي خوري نو چې ته وټل کې خو ځای له کور ته راوړه ټیک ده وی چې څه په خپل اغون دی هغه په اغي اغون دی چې څومره طاقت دی د اغي مناسب بجامه ورکي ٹھیک ده وی په مخ به نه وخی ها په مخ به نه وخی او کنزلی به ورته نه کوي د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي ها په مخ به نه وخی د مور او پلار کنزلی به ورته نه کوي دی ورته ضروري پلار دی دسی او مور دی دسی وا او دسی او زکه تعالی لور درکړه کنه تعالی لور درکړه ته څه کنه هغه کنزی کنه نو دا ټیک خبره نه ده نو د بیبي حق آسان شو کنه سخري هغه په خوروا س اغوندي هغه ورته اغوندوا په مخې موخه او بدی ردی ورته مو مور او پلار ولا مو یادوا بس دا د بیبي حق دی اوس بیبي وي د خاون حق څه دی نو زوام بیبي د خاون حق ډیر زیات وي څومره دی و بیبي نشم بیانولې وي بیان کا وام نشم بیانولې وام زبتا ته د خاون په حق یو خبر وکم د دوړو جهانو سردار صحابه تو فرمایل وی ک په شریعت کې سجده جایز وي او ما چاته ویلې وی چې بنده دی بنده ته سجده وکي لا امرت المرأه ان تسجد لزوجها ما بخزه ته حکم کړو چې ته خاون ته سجده لکوه کدا سجده جایز وي نن بخزو خاوندانو ته سجده لکوه بس خزري د دین حق معلوم کړه خاون که سجده جایز وي نن بتا خاون ته سجده لکوه که سجده جایز دا خزه خو خبر نه حدیث مبارک کې راځي چې کوم خزه د خاون د اجازت نه بغیر د کور اوته ټیک شو خاون اجازت نشته دوت زر زر واپس راشي خاون مې نه خبرو ما غم خاده وکړه تا غم خاده وکړو خو ځان ته د اخرت لوی پیټي درونکو پیټي نه غونې خبر چې خزه د خاون د اجازت نه بغیر د کور اوته دا څنګه قدم اوچت کی د قسمه ک پلانت وي اسمان په لعنت وي او د اسمان منس کې چې مخلوق ته په ټول لعنت شروع کی دا خزه چې د خاون د اجازت نه بغیر وتلی روانه دا په لعنت کې ډوبه روانه ده ډوبه په دې حالت کې ولا خدای مرګ نه راولي ښا ډوبه په لعنت کې روان دا سم مخلوق د انسانانو د پیریانو نه علاوه دا ټول په دې خزه باندې لعنت رالی دا زمکه باندې خپک دی او هغه په لعنت وي اسمان د لاندې تیریږي او اسمان په لعنت وي چې د خاون د اجازت نه بغیر وځي بعضی قوتي خاون غریب دی یو کور کراغه کې بلکې هو خدای تاسو ګر نه راغلی دا ته پرشن کیسه کدی حال ته ورسېږي کنه ښا پرش کول لګډیر ښا یا روي دلته خو به رواج پته نه لګي خرور رواجونه بدلیږي واده درې ورځي کنه لاول به خزو یو جوړه واده له جوړوله ټیک وا اوس وای درې جوړې به جوړو دوی دا واده خو وای نه کنه درې ورځي موږ وای ته به ولې درې جوړې غوندې وای نن چې یو واغوندم نو دې کې خلق ولیدم سنانه وکنه سبب بلا اغوندم چې کوم کې دی لیدلی وای دا جوړه یو جوړای ونه ته د خاون باندې ترس نه کوي دا ستا د خاون د وجود نه خوله وتلی دا هغه پیسې نه تسوي ستا خاون غرمو سیزلې دی او تعالی دا پیسې راوي ستړي کې ترس نشته چې دا ولته په دریو جوړو والو ځای نو بل ورځ په بل جوړه واغوندي وي دي کې پرون خلکو لیدلی یم لکه ته ورته دسی وای چې دا خزو تلی دی پرون نو څنګه چې دا جوړه لیدلی ونه دسی تب لیدلی وی کنه نو خو خدای نه ده چې نن را یو خزولې دا او سبا را بل خزوینه او بل ورځ را بل خزوینه څومره مزه کوي دا وای چې نه بس یو جوړه پورا ده دا نورې کې زیمه کو کنه چې جوړې لیدل خو ته پرون لیدلې وي نو خنه دا چې نن نوې جوړې او نوې خزره لوي سوال را بلنه او بس بس د پرش په لګډیر کوي خان چې برابرۍ ښا صحیح ده کنه اسی یا وای ما بهر صورت نو هغه خزه خپل لور ته نصيحت وي د خاون بدستر کو خیال ساتي که په دې درو خبرو خزو عمل وکړو او د خاون سره اختلاف راغی زب جرم ورک وی د سترګو به خیال ساتي وی د سترګو خیال یې سره وی ارته مرته ډولای ګرځخه چې دیتا ته وګوري او تا د نوې کپڑے او بس دې به نه خپکیږي خدای به خوشاله دی به خوشاله نو چرته سارو هغه سارو کار چې کینو چرته به د غوشان هغه جامع غوستي چې د کور کار کله به پټه یو شانی او کله به بل شانی نو خود به خاون خپي وی د سترګو خیال یې ساته هر ټیم ورته ډولای ګرځي وی ښا د پوزي څه خیال لې
وی ار ټیم خوشبوئی لګو چې دې پوز راکاږي چې تا خيسته عطر لګولي ښا وی خان وی د غوګونو یې سخال لې وی دې خبره ورته مګو چې په غوګونو یې چپه ولګي نو کې سخت پښم کنه چې ار ټیم دولای ګرځي او عطر یې لګولي ا دې خبره نه کوي چې ستا په غوګونو چپه ولګي دا خاون خدای والے دې چې دې به اسی به سب خزر باندې کې نه مړه دې سیاسي به سیم نه وي کنه ښا بهر صورت بیبي د ژوند بهترین ملګری دی دا هم سفر دی دا د ژوند ملګری دی او بیبیانو ډیره قرباني ورکړي نن د واده دی کنه ٹھیک ده تاسو پته ده شکر دی چې خبر یې نن د واده وکړو د قرباني ورکړه که خزي ورکړه تاسو وایي چې دوه ورکړه مړه علماء را غوښتي ټینټونه لګولې نه مړه دا قرباني ده قرباني خزي ورکړه پلار چا پرې خودو خزي مور چا پرې خودا خزي رونه چا پرې خودو خزي قبيله چا پرې خودا خزي کله پاتې پلار پاتې او مور پاتې ګورا ستا کلی ته کلی وای ستا پلار ته پلار وای ستا مور ته مور وای ستا جیداد ته جیداد وای ستا کور ته کور وای خزینه چې خلک ته اوس کې چې د کم کلی دا د خاون کلی خي کو خپل کلی خي د خاون کلی خي ښا دا بیا ارس پری دی او دا دومره قرباني وکي او د خاون نراش نو د خزه چې قرباني وکي نه دی به خیال ساتو دا به دسی په معمولی خبرو بدارشتي نه ورانو ښا د دوالو جهانو سردار کور وو یوې زنانه غږ وکړ چې غږ یې وکړو نو هغه غږ بالکل د بیبي خدیجې رضی الله تعالی عنها په شان اخو وفات شوی و او غږ بیخي د هغې په شان و نبی علیه السلام چې غږ واورېد جو په جړا شو بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما د دوالو جهانو سردار په جړا ولید دا اوښکې په مخ را روانې مې د الله حبیبه ولې جاړي وی چې دا اواز را باندې بالکل د خدیجې په شان ته ولګېد ما چېرته خدیجه مې پوره رانه نوتله ما چې خدیجه مې چېرته پوره رالاله ګوره بیبي خدیجه وفات کله ده نن هم د امام الانبیا د سترګو نه اوښکې بهیږي بیبي عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي ما په چا غیرت نه دی کړی سوا د بیبي خدیجې چې دا به نبي علیه السلام په مخه یادوله په مخه ما ورته ورځ وی چې دا خو یو بوډۍ ونه ته په مخه دا بوډۍ یو زوته یې ما ته وی چې عایشې رضی الله تعالی ته حافظ ای ته عالم ای ته فقیه ای ته ډیر لوړ ای خو بیبي خدیجه واخا عائشہ باندې باندې خپکیږي بیبي خدیجه به زه یادوم د مرګ پوري بیبي خدیجه په ما باندې د ټولو نړوم به ایمان راوړي د بیبي خدیجه نه زما اولاد دي بیبي خدیجه زما سهاره وا زما تکیا وا زما تسلی وا زما ډاړو زما ډډه وډه ما بیبي خدیجه ته ډډه وخلې د مرګ پوري به زه بیبي خدیجه یادوم د مرګ پوري او چې سالن به پوخ کو بیبيانو ته وی د بیبي خدیجه ملګرو لته سالن وس د بیبي خدیجه ملګری لته سالن وس ما ته بیبي خدیجه مخې تکي ما ته بیبي خدیجه مخې تکي بیبيانو سره به دومره خپل ژوند تیروخه او دا د ژوند ملګرین دی او د جنت ملګرین دی ښا د ټولو نړومبه عمل په عرش نکاح شوی ده او د ټولو ناخیره فیصله به پس کیږي په نکاح وکي خزه به د پلار سره جنت ته نه زیره چا سره به جنت ته اخاون سره ښا بیبي فاطمه رضی الله تعالی عنها بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ته تا نه غوړې ولنا نه غوړې وې زما پلار امام الانبیاء دی انبیاء سردار ستا پلار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نو زما پلار ستا د پلار نه غوړې نو ستا نه غوړې بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي زده نه غوړې وی ولې وی غورواله د اخرت غورواله دی بیبي فاطمه اگر چې ته د امام الانبیاء لوري خو ته په نکاح کې د علی رضی الله تعالی عنہ او زه اگر چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لوري یم خو ستا د ابا جان په نکاح کې زه یم نو ته د علی رضی الله تعالی عنہ سره جنت ته ځې زه به ستا د ابا جان سره جنت ته ځم جنت ته به سره زم نو ښځه به د خاون سره جنت ته ځي موږ یو مولوي صاحب هغه ما تقریر کې ویل یو مشر بابا د خزینه به تنگ شوی وی چې دا د پلان کو مور باندې وي اینه مثال تم نخلاصې گما وی ما ورته وی چې دا به الته د پلان کو مور نه مړه دا به الته د اویا حر سردار خدا بیبي دی به الته اویا جوړي غستی او په اویا جوړو کې به دند پندای ښکاری او په پندای کې به دند تا ته نلیخ ښکاری نو ته به چې اویا جوړي نو دې کې به پندای څنګه ښکاری و د خدای ساده بنده ا د جنت جوړی دی خدا نه دی کنه هغه د نور جوړی دی اب ډمبر نه جوړی دا جوړی ډمبر جوړی کنه نو ته د جنت نعمتونه په دنیا قیاس کوي چې اویا جوړی خو سی خو سم ډمبر جوړ کړي ساده بنده ا د جنت جوړی دی هغه د نور جوړی دی هغه ډمبر نه جوړی پاګه کې بدن د پندای ښکاری او په پندای کې بدن د نلې ښکاری ښه بهر صورت نکاح د 1,00,000 سریری زرا
انبیاء کرام سنت تھی. نبی علیہ السلام زوانانو تا تقریر کو ویا معشر الشباب اے زوانانو اق تقریر دلتا کم کم چی نبی علیہ السلام زوانانو تا کڑے ہو ویا معشر الشباب اے زوانانو اے تاسو توامخا اے لوندانو اے لوندانو من استطاع منکم الباءة فلیتزوج دا چاچی دا نکاح طاقتی وی اگر نکاح وکے زوانانو نکاح وکے چی دا چا طاقت شتا تاسو طاقت نہ دے پی جن گئے ورگا وی کور کے ٹائل لگوم بیا بچے اور ٹائل پکی نشتا پا طاقت کے ٹائل نشتا ورگا کور پریسر کوم یرا دا پکیم نشتا ورگا پینستو لے کار یرا دا پکیم نشتا ورگا درے میخی بالالوم دا پکیم نشتا دا خو نشتا طاقت ستوائی چی پسیحت روغ دے پسیحت روغ دے دومره یو کوډګي کتلی شي چې د بیبي سامان پکې محفوظ کولای شي اگر چې پردی او په لاس خو روغ دی بیبي له سحر او ماخام روټي پیدا کولای شي بس د طاقت ته فل يتزوج زنانو سو کوي نکاحونه کوي خاص د چا د طاقت بس نکاح کوي فائدہ بسو شي فانه اغض للبصر واحسن للفرج سترګي بمخکتش شرمګاونه به محفوظ کده بچی سترګي د خکتکای کنا وای چې د خکته شوي دا په حج نخکته کیږي دا په عمره نخکته کیږي دا په علم نخکته کیږي دا نخکته کیږي دا په تبلیغ نخکته کیږي نبی علیہ السلام فرمایي نکاح ولو کچ سترګي خکته شي چې بیا فیسبوک نه ګوري بیا ډرامي به نه ګوري بیا به فلمونه نه ګوري بس بچی له واده ما ته الک ټلیفون وکړو په ټلیفون ما ته وې مې مال یو وظیفه را کمال د شپې خوب نه راځي ما ته مې واده دل پلار ته